مننه ملګرو ایمل خان یو ځل بیا په منظور پښتین او پی ټی ایم پورې داسې پیغورونه یې ورکړي دي. زه نن یو څه خبرې کوم ویډیو د سره حتما وګورئ. ایمل ولي خان د ډېر وخت راسي په پی ټی ایم او یا نېشنل پارټي چې کوم دی پی ټی ایم د هغوی په شخصي ژوند ټارګټ کوي، د هغوی شخصي کنځلې ورته کوي، داسې سپکې سپورې ورته کوي. د دوی دا چې کوم لیډرشپ دی زه حیران یم چې آخر کار دوی پی ټی ایم دوی سره څه بد کړي یا منظور دوی سره څه بد کړي چې د هغوی پسې دغسې خیر بد خو سره دا کړي چې ولس یې پوهه کړی دی، ولس د دومره پوهه شوی دی د پی ټی ایم پوهه کړی چې حتی چې د ولیباغ څخه یې بلوچستان ته ټرانسفر کړه او هلته یې ولېږه، هلته یې ورته د دوی ډومیسایل چینج کړو، د دوی شناختي کارډ یې چینج کړو، د دوی خاندان یې چینج کړو. د ولیباغ نه یې ولېږل هلته کوټه کې څه ځای نوم دی هغه یې په ځان پسې ولیکلو چې زه د دوی ځم. دا د ایمل ولي خان درته یادوم. نو خامخا پکار ولې چې د اول څخه خو دوی د پی ټی ایم حمایتیانو ته ولې چې دوی دا کوشش کوو چې مونږ ووټ بیلنس چې کوم دی هغه ځان ته راواړو، مونږ ته چې کوم دی ووټ بیلنس د پی ټی ایم میلاو شي. خو هغه داسې ونه شوه او دوی پوه شو چې ولس پوه دی په مونږ باندې که هر څومره چپړاسیتوب د منظور پښتین وکړو یا د پی ټی ایم وکړو، خو بیا هم ولس مونږ ته ووټ نه راکوي. نو په دغه نه بعد چې کله هم دوی پوه شو نو دوی د پی ټی ایم ټارګټ کوي، پی ټی ایم وجود یې ټارګټ کوي، بیا یې منظور پښتین ټارګټ کوي، د منظور پښتین مور او خور او ورندار یې ټارګټ کا تر څو چې دوی سره دلیل ختم سو، دوی سره هغه اخرنۍ امید هم ختم سو. اوس د دوی مشر یو غیر سیاسي، یو غیر سنجیده، یو ناپوهه مشر، دا د دې پښتون قام لپاره یو د کینسر په شان دی چې دا پښتون قام بالکل نفاق په دې کې پیدا کوي، په دې کې تفریق پیدا کوي، په دې کې بغض او حسد پیدا کوي. دا نه مشر کېدلی سي او نه مشر منلی سي، بلکې دا یو دغه شان ټټوب منلی سي، دا یو چپلاسیتوب قدرې کولی سي. دا د دې ولس زه ویلی سم چې خیرخوا نه ده، دا د دې ولس په تفریق کې دی، دا د ولس بالکل د ده هغه ګفتار د ده کردار زه ویلی سم چې دا د ولسي نه دی. نو دا خلک ولس پېژندلی دی او زه هم خوشحال یم چې ولس په دې پوه شو چې دوی دا خلک چې دا نه قامي دی نه ولسي دی، بلکې دا یو د څو خلکو لپاره کار کوي او دا یو څو خلکو لپاره ټاکل شوی دی.